په بنده خونه کې یوازې تر سبا غږېدم په بنده خونه کې یوازې تر سبا غږېدم په لندو سترګو د عکسونو ته اشنا غږېدم دوی که به هر ځای ورکولو د تیارو درسونه دوی که به هر ځای ورکولو د تیارو درسونه زه هم پر هر منبر یوازې له رڼا غږېدم. له دې څخه بعد د پټ رنګونو همکار اللهداد خدمتګار ته بلنه ورکوو چې راسي خواږه شعرونه راته واوروي. اللهداد خدمتګار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د صدر صاحب او د ټولو په اجازه سره وایي ډمه دنیا ډمې کردار دی. پیدا صاحب ډمه دنیا ډمې کردار دی ډمه لالیه خپل اخلاص مې ژړوي نه. غزل ده وایي تا چې وټومبل ګلونه په اوربل کې تا چې وټومبل ګلونه په اوربل کې اور دې بل کړو د خوارانو په درشل کې تا چې وټومبل ګلونه په اوربل کې اور دې بل کړو د خوارانو په درشل کې وایي ما ته مه ګوره په تورو مړاو سترګو ما ته مه ګوره په تورو مړاو سترګو ساه مې وځي ستا د سترګو په کتل کې پیدا مه وایي زه په دې ډله حالت کې پیدا مه وایي زه په دې ډله حالت کې زه پیدا وای د هندوانو په محل کې مننه وایي پیدا مه وایي زه په دې ډله حالت کې زه پیدا وای د هندوانو په محل کې وایي ته منې د پېښور خلک به راشي ته منې د پېښور خلک به راشي که مې امن خدای نصیب کو په کابل کې او داسې هم نه د میراث د افغان خاوره داسې هم نه د میراث د افغان خاوره ډېر بلاز مري لا پاته په ځنګل کې وایي پر ما بل شان کیفیت وي خدمتګاره پر ما بل شان کیفیت وي خدمتګاره زه چې ستا سترګو ته ګورم په محفل کې مننه.